بسم الله الرحمن الرحیم. د بلدیاتي انتخاباتو کمپین ډېر په زور و شور سره روان دی او ډېره هله ګوله ده. خلکو کې ډېر لوی جوش دی او امیدواران او د هغوی سپورټران لګیا دي د خپل ځان دپاره ووټ غواړي او هر سړی پرجوشه دی ځکه چې هر سړی د خپلو مسلو حل غواړي. په دې باندې ما یو کلام لیکلی دی، زما خپل خیالات دي او ستاسو په خدمت کې پیش کوم. د دې کلام عنوان دی سیاستدان. کلام څه داسې دی چې په زور ظلم یې واخلې نو په داسې مشرۍ څه، په دروغو چې ووټ واخلې نو په داسې ممبرۍ څه، او چې ضمیر دې پکې خرڅ وي نو په داسې وزیرۍ څه. چې په زور ظلم یې واخلې نو په داسې مشرۍ څه، په دروغو چې ووټ واخلې نو په داسې ممبرۍ څه، او چې ضمیر دې پکې خرڅ وي نو په داسې وزیرۍ څه. د بل بندې یا پاگل یا دیوانه یې په سر اخلې د بل پیټې، او کمزوري دي اووا واده مجبوره یې د خېټې، او په پردو مالونو څه کې ته خو خپله باندې سېټې. او اخرت دې ځان له درونکو د هر څه تپوس به کېږي. اخرت دې ځان له درونکو د هر څه تپوس به کېږي. ته د هر چا ذموار یې، ستا نه ښه تپوس به کېږي، او تر د دې چې په ځنګل کې د مارغه تپوس به کېږي. دا بله کړې ده دا چې تی سیاست ګڼې زه خو دې ته کاروبار ویم. دا چې تی سیاست ګڼې زه خو دې ته کاروبار ویم. دا نالی سړک او ګیس زه خو دې ته ستا روزګار ویم. او که هر څه نوم په تا پروت دی زه خو تا ته ټیکهدار ویم. او دا بل بندې سیاسي قلقله خانه ته د پل سیاستدانې. سیاسي قلقله خانه ته د پل سیاستدانې، فرش بندۍ باندې برید توکه څه معقول سیاستدانې، او کړه بیړي دې د ملک چپه څه فضول سیاستدانې. او دا بل بندې چې د قام وینې د خوراک دی ای د ځان په غم ککړه. د قام وینې د خوراک دی ای د ځان په غم ککړه، او ترخ کې تیغ په بډه پیاز په خوله وایه ګوړه ګوړه، او ته مشین یې د دروغو او ستا وعدې تش بړه بړه. او دا بل بندې چې ته تل مرسته د هغو کړې چې په جار د چرګو غل وي. ته تل مرسته د هغو کړې چې په جار د چرګو غل وي، یا ډاکو ګڼکپ قبضه ګروپ اجرتي شکمار قاتل وي، او منشیات چې یې روزګار وي ستا عهده د هغه مل وي. او د آخره کړې ده چې ربه دا کو سیاست وي د قاضي ورته سلام دی، چې رزیل پکې سربیږي د شریف عزت نیلام دی، او نتیجه کو د عمل وي نو بیا دا خو انتقام دی. السلام.